السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم مستنى کړی چې د پراخوالي د رزق دپاره دا شی راوښیي چې رزق مې پراخ سي، پورونه مې ادا سي. محترمه تفسیر روح البیان جلد 2 صفحه 9 د سورة لقمان کې د دې آیات په تفصیل کې وایي وان الله هو العلی الکبیر. که سړی دغه اسم د الله جل جلاله الکبیر جل جلاله کثرت سره وایي، الله جل جلاله به رزق پراخ کړي. که سړی 2 ورځې روژه ونیسي، هره ورځ یې زر واره وایي وهو صائم، دی روژتي وي، نو که دی دا رتبې څه معزز سوی پر یو وظیفه باندې یو منصب باندې ولاړ وي، بیا زماني امام و باچا معزول کې لري کړي، نو دی دغه ووایي، الله جل جلاله به بیا په برکت دغه اسم مبارک سره خپل وظیفې او منصب ته ورسوي که څوم به چې تفسیر البیان صفحه 9 جلد 2. نو محترمه یا کبیر جل جلاله دا کثرت سره تلاوت کوه، الله جل جلاله به دې رزق پراخ کړي او الله به دې پورونه ادا کړي، الله به دې د ژوند هره ستړې وسا کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.